ملګرو که تاسو غواړئ چې موږ د خپل فیسبوک پیج لپاره ویډیو ایډیټ کړو هغه هم په کاین ماسټر اپ کې ملګرو په دې ویډیو کې مې ډېر زیاته ښکلې سمپل او اسانه طریقه راوړله تاسو د خپل فیسبوک پیج لپاره ویډیو په کاین ماسټر اپ کې څنګه ایډیټ کوئ ملګرو طریقه به د سټیپ بای سټیپ ښیم ډېر اسانه طریقه ده خو که ویډیو خوښ شي ملګرو ویډیو به ضرور لایک کوئ او د نورو ملګرو سره به هم شیر کوئ ښه ملګرو ستاسو زه ټایم نه خرابوم راځم ویډیو طرف ته Can anybody out there hear me? خملګر تاسو به سکور کې په خپل موبایل کې کاین ماسټر اپ ته راشئ او کلیک پکې والئ دلته بیا بر د پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ موږ ته 9.16 سلیکټ کړو ټیک شو لاندې لکه کریټ اپشن دی په دې باندې بیا کلیک والئ خملګر تاسو سره کاین ماسټر اپ اوپن شي تاسو سره دارنګ انټرفیس راوړي دلته بیا د میډیا اپشن دی په دې باندې کلیک والئ تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ دې ځای نه تاسو هغه ویډیو راوړئ کوم ویډیو چې تاسو ایډیټ کول غواړئ دلته کې ملګرو په کاین ماسټر فولډر کې ما سره یو ویډیو زه غراله په دې باندې کلیک واغستو دلته کې ملګرو دا یو ویډیو زه راله په دې باندې کلیک واغستو ټیک شو دا موږ سره ټایم لاین ته راغله تاسو ګورئ ملګرو بالکل نارمل ویډیو دا به څنګه ایډیټ کوو ښه ملګرو تاسو به کار کوئ پر دې کې سکرین ټچ کړئ بیا دلته د اپشن د لیر په دې باندې کلیک والئ دلته په میډیا باندې کلیک والئ تاسو سره ملګرو بیا تاسو ګیلری راوړئ دې ځای دلته ملګرو ما یوټیوب نه یو ویډیو ډاونلوډ کړل په سنیپ ټیوب فولډر کې ما سره ما کلیک واغستو دلته کې ملګرو دا ویډیو ما ډاونلوډ کړل شاعري ویډیو د په گرین سکرین کې دا تاسو به کار وکړئ په خپل موبایل په یوټیوب ته لاړ شئ هلته کې تاسو سرچ کړئ په پښتو شاعري گرین سکرین تاسو چې کله سرچ کړئ ملګرو تاسو به شاعري په گرین سکرین کې ویډیوګان نه اول ځکه تاسو سره ویډیوګان ډاونلوډ کولای شئ خو ملګرو دلته کې دا ویډیو ما ډاونلوډ کړل کله ویډیو چاته پکار وي د لینک هم لاندې ډسکرپشن کې پروت دی تاسو دا غږ ډاونلوډ کولای شئ زه په دې ویډیو باندې کلیک کړم اوکې مې کلیک کړو دا وګورئ ملګرو زموږ د ویډیو موږ سره په لیر کې راغله ټیک شو تاسو به کار وکړئ دا کوم گرین سکرین ویډیو چې تاسو راواخلئ په لیر باندې یو کلیک والئ بیا په دې اپشن کې داسې لاندې راشئ داسې لاندې ټیک شو دلته کې دا یو اپشن دی ملګرو کروما کی تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله په دې باندې کلیک والئ بیا دا اپشن تاسو آن کړئ دا بټن چې کوم دی باندې کلیک والئ ملګرو تاسو د ویډیو نه دا گرین سکرین ختم شي او تاسو د کوم شاعري چې کوم دا لیریکس تاسو سره پاتې شي ملګرو ټیک شو دې ځګنې تاسو چې کوم نه ډیره سایز هم غټولای کچولای شي دا رنګي سونه غټوي سونه کچوي دې ځګنې غټي کچي دې چې په کوم ځای کې ملګرو تاسو فټ کول غواړئ نو دا چې تاسو په ځای کې دا فټ کولای شئ دا رنګي پر اسمه په دې ځای کې ما فټ کو ټیک شو په دې طریقې ملګرو دا ویډیو جوړیږي تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ ته ملګرو زنده ویډیو تیار شو ګورئ ته ها زما په خپل ځان کې دا یو عادت بیخي نه دی خوښ